عز وجل وبين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فرقان لا ثالث لهما. الفرق وادي دولس امامانو او دي الله ترمن سو فرق ده وای دو فرقونه دي دریم فرق وینسته بين الله عز وجل وبين صاحب الزمان. الفرق بين الله عز وجل وبين أمير المؤمنين. الفرق وای فرق دي الله ودي مهدي په منځ کې، فرق دي الله ودي علي په منځ کې څه شي ده؟ بين فاطمة الزهراء والله عز وجل مرة أخيرة. الفرق بين إمامنا الهادي عليه السلام وبين الله عز وجل فقط فرق. شنو هو؟ إمامنا قال هم عباد لله واحد مخلوقين الله خلقهم اثنين. بعد شيء وای دي الله بندگان او دي الله پیدا کړي. وس زين الفرق بين الله وبينهم بالعلم ماكو فرق. الفرق بين قدرة الله عز وجل وقدرته ماكو فرق. الفرق بين وای دي الله په علم کې او دي مهدي په علم کې هیڅ فرق وینست. يا الله سيتم الله جل وعلا سيتم علم درلودل علي رضي الله فاطمه رضي الله عنها علم درلودل دي کې وای هیڅ فرق نسته. بیا دي الله سيتم قدرت ده دومره قدرت دي مهدي ده. استغفر الله. دي الله سيتم قدرت ده دومره قدرت دي فاطمه رضي الله عنها. وس فاطمه رضي الله عنها خو دي دغه ملایان درته وای عام وشي وسي صحابه راغله لوي وهله يعني سيدي الله غندي قدرتي درلودل دي ځان دفاعي ولې نسوي کولای، وختي ولې ماتي سولې، ماشومي ولې ځای سو. دا وګوري ده حياته حياة الله عز وجل ماكو. لا تقول لي جيب لنا وای دي الله چې قسم ژوند دا وای دي موږ د دولسو امامانو په دغه شکل ژوند. استغفر الله. ته وخت ورکوم امیر خان مهرباني تاسو مې اخلاص کړئ. السلام علیکم مولانا صاحب څنګه ټیک ټاک او ټیک ټاک مهرباني مننه ډیر انتظار مې وکړو. خیر دستاسو چې کوم کمنټ ولدي هغه ډیر په تیزه باندې لګي نو په دې وجه مې موقع نه ملوي دا او کوشش مې وکړ مولانا صاحب سره چې کوم د زمالک ډیسکشن او خو مولانا صاحب ته زما ریکوست دغه دی چې نن کلک مذهب نه هټ کر او یو نورمل بینګ هیومن او انسان په تور باندې کوم لږ ډیسکشن وکړو او په احترام په دایره کې او په مینه محبت په دایره کې سوال جواب وشي کله دوی اجازه دي. ته څوک یې؟ زه یو عام انسان یم، امیر زمانوم دی او تاسو سره سره زموږ خواهش ته چې لږې څو خبرې وشي. شیعه یې که مسلمان یې؟ زه مسلمان. کوم مسلمان یې؟ زه هغه مسلمان یم چې کوم پروردګار مني او هغه قرآن او د سنت باندې چې کوم دی هغه ایمانی په اهل بیتو باندې هم مینه لري. اهل بیت دولس امامان مني؟ بالکل. ته فور ایگزامپل لکه منل څه حوالې سره لکه زه خو پروردګار نه علاوه بلې څوک هم نه منم، ذات پروردګار دی چې هغه منل دي او زما مالک او خالق چې کوم دی هغه پروردګار عالم دی. نو اهل سنت سره تړاو لري کله شیعه وسره کله قادیانیان وسره؟ زه یو نون مسلم یم کاری صاحب، مطلب اسلام سره خیر زما چې کوم اډاپشن ورته خیسه دنیا د ټولې دنیا مسلمانان یو طرف ته تاسو بل مذهب راوړی د ځان ته دي؟ نه 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 بالکل دا خبره نه ده، مذهب جدا نه دی. لکه ما ووایي چې مذهب نه هټ کر یو ایز ا انسان ډسکشن وکړو نه دي باندې تاسو ته څه اعتراض شته؟ په څه شي باندې؟ یو ایز ا انسان یو نورمل انسان زما لکه څو کوېشنز یو څو سوالات دي لکه مذهب نه هټ کر یا شیعه یا سنی یا مسلمان یا هندو یا کرسچن دغه نه هټ کر یو نورمل انسان لکه تم انسان مو هم انسانان یو او دلته موجود ډیر خلک انسانان دي. نو ته ایز ا انسان کا ډسکشن وشي. تاسو سره په غیر عقیدی په اساس بحث وکړم. نه 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 زه تاسو سره مذهبي بیس مطلب نه کول غواړم، یو نورمل انسان په تور باندې زما څو سوالات دي. د ټرم باندې بحث کوي؟ نه سیاسي بیس هم در سره نه کوم او زه یو نورملی بیس در سره کوم چې مولانا صاحب لکه فور ایگزامپل د ستاسو په خیالاتو باندې د ستاسو په سوچ باندې لکه د اختلافات راځي چې رشیا چې کوم دی او اسلام سره څه تعلق نه لري. صحیح شو؟ لکه یو کس ته لکه فور ایگزامپل ما ونی سات زه یو شیا یم او زه انکې زه ځان پویول غواړم لکه انکې زه په غلطې باندې لګیا یم یا ما سره لاره غلطه ده نو که یو کس تا سره کینی نغه تر به ته نفرت به ورکوي هغه به ځان له خپلو هغه ته به محبت ورکوو هغه به پویو. یا الحمدلله
په زرګونو خلقو الحمدلله د اسلام مبارک دین د صحابه او پاک دین د اهل بیت او پاک دین را سره قبول کړی دی خدای جل وعلا په فضل او کرم سره صحیح دلته دستاسو دای په محبت کړی دی دای په حقیقي دلایل باندې کړی دی خدای جل وعلا په فضل او کرم سره ډیر زبردست مولانا صاحب دلته دستاسو یو مرګله په لایو باندې زما د دی आवाज اوریدو ندی دلته کې وا کیسو کا چې په آنلاین باندې لایو باندې بار بار ټیپ کوي دا یو جهاد دی آیا ته دیتا جهاد وایي چې په لایو ټیک ټاک لایو باندې چې راځي یو کس هغه ته د وایي چې فلاورز وشړې یا بار بار ډبل ټیپ وکړي دا یو جهاد دی دا چا فالورز نه دی ویلي ښه نه دی چا دی فالورز نه چا نه فالورز ته ضرورت لرو تاسو شخصي بحث سره غلطي موږ ځوان ته تاسو سره د موږ د لایکونو څه تکلیف ده تاسو ته مثلا یا لایف شیر کېدل وته یا د دین دعوت بیانېدل د سره د تاسو څه تکلیف ده بیا به مرګرو تاسو مکوې ښه بیا داسې ما وایي چې د خلکو خوا ور باندې بدیږي ښه نه بالکل زه غواړم چې بالکل لایک هم وشي ډبل ټیپ هم کوي هر څه کوي خو دې ته جهاد نوم ورکول آیا دا جایز دی دا جهاد ده د پیغمبر علی السلام وایي دا جهاد ده وجاهدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم په دې لایف کې ما د پیغمبر دفاع د ما د پیغمبر د ناموس دفاع د ما د پیغمبر د صحابه او دفاع و زب سره په قلم سره ته دا اوس پوهیږي د قران درس متاسنه پرېږدي شیا مو د قران درس نه پرېږدي نو دا د دې شیانو اسباب د خبرونه پرېږدي ګوري اوس مثلا زه تاسو یو عقلي مثال درکړم دا لوډ سپیکر پیژنې لوډ سپیکر په دې مسجد کې سي اذان بانک پکې کیږي بالکل دا سنت ده که فرض ده که واجب ده مولانا صاحب اسلامی حواله سره چې د کم لاوډ سپیکر لګیدل دي د خو आवाज رسیدلو د پاره چې خلکو ته आवाज ورسیږي یعنی سبب د اذان رسیدلو د پاره کنه رسیدلو دی او بالکل یو سبب ده کنه بالکل سبب ده نو دغه سدلته چې د کوم ملګری د خلکو توایس د لایف شیر کړی د دې سبب د خبرونه وسی د دین دښمنانی نه پرې د ریپورټ بالکل دا بالکل جایز بولم چې دا بالکل وشي خو ان کیس کدی ته مودن عمر کو چې جهاد د آیا د جهاد کې رزینو جهاد کو به ما باندې هم فرض کیږي ته درته ویل غرق سیخ نو خبره سره خلاصوه د جهاد نوم ولې بدر باندې لګي دا تاسو سره اوس خبرې کوم دام جهاد دی بالکل ډیر خاصه خبره دیو کا امیر صاحب یو منټ کری صاحب محترم دا کس مو پیژنو دا کنځلي نه کوي خیر د لګه گزاره مو د پاره وسوکه کری صاحب د خیر د کری صاحب نه میرا سیریس ما کې کری صاحب په انسانيت باندې جامه وکړه په خپل اخلاقو کې جامه سره وکړه دلاور صاحب ته په دلاور صاحب یو منټ کې دا سړی و د ته ول چې زه مسلمان هم نه شي هم نه ته چې مسلمان تا چې ته پر د قاری صاحب په اړه کې په فیسبوک کې پوسټ کړو چې دا د خلکو په منځ کې تفریقه جوړوي صحیح بالکل ډیره خاصه زه مسلمان نه یم صحیح ده ډیره خاصه خبره دیو کا هغه ټاپک راسه خبري خپل انتقاد دی وک نور د ګول مل په سکار مل خپل په ټاپک باندې راسه صحیح خلک دا مغمجن کړي دي هغه ابو مواد غریب دي ګلانو په خبري کول هغه قبرستان ته وستللای ده ها هغه مو چې خدای دې تاسو په رزق برکت درکړي خدای مو ځوان له خوشحالي وډکړه هغه غریب مو په دغه ارمان کې قبرستان ته ولېګل بیچاره نو دا مکوي څه شی وایي بل اله زر اله کاری چې زه غواړم چې تاسو سره زما لږ ډیټیل سره ډسکشن وشي د مرګلي بم تاسو ویلي چې زمو بالکل لطفا د قران له درس مو مباسط تاسو کومه شرعي مسأله لري بي ځای بحث مرا سره کوه بي پالتو بحث مرا سره کوه لیک تدا ویلو اغه ویل ما کې تاسو ته ویل دینی بحث کومه مسأله لري کومه پښتنه لري کومه غوښتنه لري کوم انتقاد لري اغه پښتني زر وکړي چې درته جواب کړم کرب جل وعلا علم را کړی درته جواب وکړم که علم را سره نه درته به مې دې جواب ما سره نه سزا دي منسخه زر بس ډیر زبردست مولانا صاحب زه خو زما لکه دستا چې کوم لوکینګ دی یا دستا فیس لوک دی دستا چې کوم شکل او صورت دی هغه ډیر مینی نه ډک دی لکه لوک وایز چې کوم دی هغه تا ډیر ښایسته دی خو په لهجه کې د لګه تلخی ده په لهجه کې د لګه تلخی ده زه ریکویسټ تا نه دغه کوم چې په مینه محبت زتا سره ډسکشن وکم ناګه کې بدای چې زما به ډیر شي ځان کلیر شي دستا کوم زړه احساسات زر کو او
بالکل زر به کوو بالکل تاسو سره به زر ډسکشن کوو د مرګلي هم یو اعتراض را باندې وکړو دی حواله سبب مو مولانا صاحب زما ته نه مین چې کوم ډسکشن د تاسو سره د خبرو مقاصد دي می بي ته ډیر مصروف وي خپل ځای کې مو سرم ټایم چې کوم خپل ځای کې مصروفیات خو ته د لپاره خاص ټایم او بسلې ده نو کاری صاحب زما مین فرست اف اول کوېسچن دغه دی چې مو اوسه پوری دوره زما چې کوم خپل کردار دی زما کوم خپل ورک کړی دی ز پولیټیکلی ما ډیر زیات مهنت کړی دی غدي د لپاره چې زمو په زړو کې کم نفرتونه دي هغه خشیسونه دي هغه په نور دي هغه څوک ولې نه دي مو ایز ا انسانیان چې کم یو خپل ځان ته یا یو بلکې مو دوره نفرت جوړ کړی دی چې مو دیو بل جنازې مې مو چته کړې دیو بل کورونه مو وسوځول دیو بل گاډي مو وسوځول دوره تکلیفات شو ارسو شو دوره نقصانات مو یو بل پښتنو ته ورکو او کزه مذهب نه روزم نه کزه د سوچو کم کاری سبم یو پښتون دی نه ز ام یو پښتون یم یو بیلټ یو یو قوم یو زمو چې کم د یو تاریخ ته 15000 کاله نه کوم په یو پښتون ولای باندې رټولې دی شو نه کده مذهبي چې کم نفرت ته یا مذهبي چې کم زمو اختلافات دي کاغه په مینه محبت باندې جدا جدا ځان لپاره دو او په خپل عقاید یو بل احترام ولرو د تاسو عقاید زمو د لپاره محترم دین علاوه چې کم زمو عقاید دي یا ځان مې ځکه وې چې لکه ما وې چې زیو اهل تشیم او حساب کې کنه اوس وګورئ د دې جواب درکم اوس وګورئ سره ښه اوس وګورئ امیر سي محترم ډیر خپل خبرې دی وکړه ډیر خپل خبرې دی وکړه چې موږ د مذهبي او دین بدا شاته غرزار کړ پری به یو په پښتو برا یو ځای شو کنه دا خبرې دی وکړه ځکه 15000 کال تاریخ لرو تاسو لما سره پر رسول الله نه را یو ځای کیږي تاسو لما سره د رسول صلی الله علیه وسلم په صحابه و نه را یو ځای کیږي تاسو لما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیت نه را یو ځای کیږي پښتو به څه شي ده ودی الله بنده چې دا ټوله دنیا پښتانه سي دا ټوله دنیا اوس به باډه چینار او افغانستان او خیبر پختونخوا پښتانه چې دا ټوله دنیا پښتانه سي دی یو صحابي دی په خو بلاد ټوله پښتنو ته وګرځي یو خبر ټوله دنیا سي پښتانه سي ماته دی یو صحابي دی په خو سره برابر نه دي زه پښتون ته عزت لرم قدر لرم احترام لرم نه له دین نه له صحابه ولا اسلام نه مخکي فسر سره خلاص که اوس د سم راته غوښتي د ټول شبهات درته جواب کړم ما ته هغه پښتون قدرمنده چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت را سره یوي ما ته هغه پښتون قدرمنده چې ما ته د رسول الله په صحابه او را سره ملګری او راته ټول او یو ځای وي را سره ما ته هغه پښتون قدرمنده چې ما د رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی نه کوي او قران چې کوم د رسول الله به بیان موران راته خودل په غوړه سره یو ځای ما ته دغه پښتون قدرمنده او کوم څوک کوم پښتون چې د ما د رسول الله د صحابه او توهین د رسول الله د اهل بیت او توهین د رسول الله د امهات المؤمنین او توهین هغه پښتون ماته لمودي سره برابر ده لکه څنګه چې مودي ده او هغه پښتون ماته هم دغه اهمیت راته لري ګوره اسلام د رسول سره قوم ته عزت ورکړه په اسلام سره ورکړه دا اوس ته خبره ده څومره د اسلام خلاف خبره ده د دین خلاف خبره ده دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مکی مشرکین او کوله سي پیغمبره دغه دین د خپل ځای کې پرېږده دا قرآن او قال الله او قال رسول دا د خپل ځای کې پرېږده راسه ما ته خو عرب یو ما ته خو د مکی خلق یو په د خپل ښار کې ښځې بم درکم پیسې بم درکم مسیري بم درکم خو دین دې پرېږده د دین خبره دې مه کوه رسول الله څه وکړه قوم پرېښو کې پرې نه خو مدینې ته لاړل که نه لاړل قوم قبیله وطن مکه ټول پرېښودل د څه شي دپاره یا الله د دین دپاره یا الله پښتون چې تر نن عزتمن پیدا پاتې سوی ده یا الله په دین پاتې سوی ده پښتون چې عزتمن د هر قوم ته چې الله عزت ورکړی په دین ورکړی ده ما ته په دې باندې نسو عزتمن کېدلی چې ته پښتون یې زم پښتون یم ما ته عزتمن کېږو په قرآن عزتمن کېږو ما ته عزتمن کېږو په دین عزتمن کېږو ما ته عزتمن کېږو د رسول الله په صحابه او عزتمن کېږو ګوره ته وایې دا دین به یو بغل ته الله قرآن کې څه راته وایي ګوره د زړه سره رب العالمین جل وعلا قرآن کې وایي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رب العالمین راتوي د مهاجر صحابه او د انصار صحابه پیروي وکړي او دغه په قدم لاړ سي ته ته کافر وای الله رب العالمین راتوي وای تاسو داسې ایمان راوړي لکه ابو بکر او عمر او عثمان او علي حیدر سي ایمان راوړي تاسو غوته کافر وایست مرتد ورته وایست سو ورته وای کافر مو کری سبا ټول شی بلا استثناء ټول کتابونه ورته وای دینومنی په شکل دینومنی صبر ګوره څوک ورته وای د دې څوک ویلو په مقابل کې به عزت ته کتاب ښکارا کړم ځکه دلته ډیر مسلمانان ناس دي
چې هغه په دې خبره باندې پوه شي. د ما دغه بل دغه شته د درس وخت شو په سیده سره سم کړي دوستانو. الله مو راته صبر عزت منو. قاری صاحب هغه ریکوست واچوي هغه بل امیر خان لږ صبر وکړه. شو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وروسته خلیفه څوک وو؟ مسلمانانو څوک خلیفه مقرر کړل؟ مسلمانانو چې کوم په مقرر شو په ووټینګ باندې مقرر شو که د اخیری پیغمبر خپل مطلب فیصله و زمانه پس به دا خلافت کې راځي. دې خبرې کې کوېسچن ګرځم عملا د رسول الله خلافت په چا په لاس کې وو؟ عملا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ابوبکر په لاس کې. ښه دا د تا کتاب د انوار النعمانیه در سره ویلي ده. دې لاندې نامو ته یې ګوره: العالم الكامل العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد أهل بيتم ده نعمة الله جزائري. نوٹ کړه سره دې کتاب څوم جلده؟ جزء الثاني دوم جلده. ښه معلومه کې درته دوم جلد. دا سیدم ده دا دیتا محدثم ده نامو ته خود یې پام ده سي العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء. د دې کتاب دلته پاسه مرته وګوره 191 صفحه ده. مسلمانانو دې ځای ته وګورئ. دلته بحث راوړي دلته د خپل خبره کوي وای وحاصله حاصل وای د دې مخکې خبرې څه شي ده؟ وای انا لم نجتمع معهم موږ وای له اهل سنت والجماعت سره نه را یو ځای کیږو على اله په یو رب ولا على النبي او نه په یو نبي ولا على امام او نه په یو امام. ولی وسخوکس وذلك وای په دې خاطر انهم يقولون مخي اهل السنت والجماعت وای دوی وای ان ربهم هو الذي كان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده ابو بكر. وای اهل السنت وای سيدي مغرب اغه ذات ده سيدي اغه نبي محمد ده صلى الله عليه وسلم او دي نبي خليفه ابو بكر ده ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي. نوي دا رب ورسره منو نوي دا نبي ورسره منو يو وسوغور بل نقول بلكي وي مغوايو ان الرب الذي خليفة نبي هي ابو بكر وي مغوايو سديكم رب دي نبي خليفة وي ابو بكر دا ليس ربنا دا وي دي مغربنا دا ولا ذلك النبي نبينا نوي دا نبي دي مغ نبي دا الله دا خبره ما کړي کړي تا محدث سید په دې کتاب کې کړي و قربانه کې دي سم یو خبره بل دا د تا تفسیر العیاشی ده. امام صادق علیه السلام په بمانی ته کړي تا په امامانو کې امام د اهل بیت ده کنه د اخیری پیغمبر المسیح کې ده بالکل. ها دا تفسیر العیاشی ده دې تفسیر العیاشی 223 صفحه ده 223 صفحه ده دي تفسير العياشي جل اول ده خان دي زي توګور جل اول زه اره حواله دي دي لپاره درکومه سدي تا په شکل دلته ډیر انسانان دي ان شاء الله جل وعلا به توفيق ورکسي پلټنه وکړي. یو تل یفتم لمبر روایت ده عن المفضل ابن يسار عن ابي جعفر عليه السلام. امام جعفر صادق امام باقر عليه السلام جعفر عليه السلام پلار ده قال ويل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض كلس النبي عليه الصلاة والسلام وفات صار الناس كلهم أهل الجاهلية. طول خلق مشركين ودي جاهلية بقي سنگ مشركين وكفار والأما غس دي جاهلية خلق إلا 4 مگر سلور كسان علي ومقداد وسلمان وأبو ذر نور طول مرتد وزلت دي ما سوال داده بیا مخکې جو بیا وایي ماته وخت ولې نه راکوي لما خبره دلته دا د دې زړه سره بارک الله فیک. الله جل وعلا قرآن کې وایي
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله ویل مسابقین مهاجر و انصار نظر ازیم یاو بل ځای کې الله ورته وایي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. الله ورته وایي دا مهاجر و انصار حقیقي مؤمنان دي او د تا کتاب وایي چې ټول مرتد اهل الجاهلیت سو. الله ومنو کړي تا مهرباني جی امیر جی جی کاری صاحب تاسو هر خبره څه وای دا الله ومنو که تاسو د کتاب امام ومنو. نه 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 بالکل د پروردگار خبره منله چې کم ده هغه زموږ لپاره امر ده. صبر تا ویلي تا د خپل خبره کمپلیټ ډیره قدرمنه خبره دی وکړله ډیره قدرمنه چې راځي مو تاسو یو پښتانه یو سره را یو ځای سو کنه دا خبره دی بالکل بالکل دا بی اتفاقی چا جوړه کړی ده دا بی ایمانی چا کړی ده آیا د رسول الله صحابه ته چې څوک کافر وای هغه خپل کافر کیږي کنه کافر کیږي مهرباني جی کاری صاحب کا اوس ماته لگا تاسو مقرره کې زستا سنا یا د وخت اجازه غواړم اجازه ده زر کوه جی کاری صاحب دستا سو خبره ما بالکل ډیټیل سره پوینټ ټو پوینټ ما اوریدله دلته مرګلی هم ناستې نور به هم خبرې کوي زه دستا سو ډېر ټایم نه علم تاسو ماته د کتاب حواله راکړه او وخت کتاب کې ته ماته دا شی وایي چې یو کتاب دی څنګه کې د صحابه کرام په باره کې د الفاظ یا دغه شیزان لیکلي دي ګوره دا کومو نن 1400 سال مخته لاړ شو کنه مخته سوري وروسته لاړ شو نه د شمو سره ډېرې واقعیات موجود دي لکه زه دلته اوس د ابابیل جان دی زه دې تر یو خبره په وې کې ورکم اواز جی زما واز صحیح دی زما واز صحیح دی جی اوس اواز صحیح دی کاری صاحب اواز درځي زما په دغه خپل خلکو باندې دغه وکړو ورته د ریپورتونو مو وهي کې ما आवाज در سره ورته د ریپورتونو مو وهي عمر جان لګ یو ریکوست وکړه عمر جان یو ریکوست وکړه لا حول ولا قوه یو کمنټ وکړه دلته یو کمنټ وکړه کم دلته یې دوستان د لاب د سره خوندور کړی ګوري دا وې د مکه نه ګوري د لاب د نه خرابېږي شیشو کې لاب سم د سره خوندور کړ جی ابا بالکل خبره جاری ساتم مکمل وخت تر ګولک صبر وکړه قاری صاحب ته आवाज مونږ ورشي ٹھیک شو ته بیغه مکینه ٹھیک شو عائشو عمر جان چیرته یو کمنټ وکړه کنه کناستي تجد ځان تیار کیږي ان شاء الله ولي وفات ولا لا يفهم خرام دلاور سره تل راپورته سره قاری صاحب محترم وس आवाज درځي دلاور سره وکړه قاری صاحب باندې دلاور یو وکړه دا دې غیرت ته د ایمان دلاور محترم قاری صاحب محترم आवाज درځي نویر سی ابابیل صاحب تکو شبابیل صاحب تکو شبیار وخیجا یا بابا عبدالرحمن الله اکبر دغه بعضی کسان لري کړی دا ما आवाज که تاسو ته درځي دي بعضی کسان لري کړی نور کسان راپورټ کوي زر کوي ټیم هم نس دلته په داسې مهم نس د موږ هغه مخلص ابابیل هم را سره نس چې د لایف دا یو لسو کسانو کې الله اکبر بیا د مو خلق دلته دوی دلته سراسي وای قاری صاحب ول ولي خلق درته راولي زړه ولي درته راولي خو زموږ دوه مخلص ملګری را سره نه په خدای قسم کوي ول زم د لای پاتې سي ولي زر کوي یاله आवाज میسته در سره قاری صاحب आवाज درځي زمو السلام علیکم تاسو आवाज وس आवाज راغله وس په لایف کې تور په خو आवाज وس راغله ښه امیر سي مهرباني وکړه زه خپل خبره جاری ساتم وکړه جی نو چلته قاری صاحب تهجد ملانځه د زلک په لنډو ټکو راځي صحیح او نګاری صاحب تما صرف دا وی چې ګوره 1400 سال مخکې
ډیر د سی واقعیات دي ډیر د سی شزان شته صحیح شول لکه زه یوه خبره بابیل ته وکم نه دا خبره که دا 1400 سال ریپیټ کیږي بار بار ریپیټ کیږي ظاهره خبره د الفاظو چوناو کې او الفاظو ترتیب کې لازمي څه نه څه چینجز راځي سوای قرآن مجید کې څه چینجنګ نشته ځکه اسلامي بیستر یو منټ کاری صاحب زه لږه خبره کمپلیټ کم کنه بیستا ته مقدر کوم امیر صاحب د خپل مذهب خلاف بنځي قربانه کړي سم دلته ما د جیو نیوز خبريال نه در سره ناسې ته د جیو نیوز کې څه قسم دروغ وایې هغه دروغ وایسته یا په د خیبر کې د خیبر ټلویزیون سره څه قسم افواهات او ای ای باندې ویډیوګانې جوړوي او موږ هم دلته نه وستو ګوره ته نرسه کتر اختیام داسې وایې راسه زه دغه یو بل څه درته ښکاره کړم دایما کامره دوه کړي هلته ورسره ګوره د زړه سره دلته له ما سره علمي خبرې وکړه ماشاءالله ویښیار سړی یې پوهه سړی یې ته اوس دې ځای ته وګوره که چیرې دا خبرې دروغجنې وي د تاسې ملایان ولې ورته صحیح وایي د تاسې ملایان ولې تصدیق کوي د تاسو محدثین ولې رښتونی ګڼي دا د کتاب د شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور دا د چا ده العلامه الحاج مرزا ابو الفضل طهرانی دې کتاب کې جزء الثاني دوم جلده د کامرې ته اوس وګوره زه هوایی خبرې ټول عمر نه له تا سره کوم نه مې زړه غواړي دې ځای ته وګوره د دې کتاب څومره صفحه ده دوم جلده د دې کتاب صفحه 209 صفحه ده در سره نوټ کړه مسلمانانو غوږ سي وای فإنك سوف تصل بالتأمل الوجداني إلى القطع بالحديث الصحيح ويتب په وجداني تأمل کول وسره قطعي حديث تسي صحيح ده قطعي الصدور المنقول في كتب الإمامية دي دولس إمامه په کتابونو کسی مستفيضا دير زياد بشمار راغلی ده بل متواترا تواتر کی راغلی ده أن صادق آل محمد صلى الله عليه وسلم إمام صادق عليه السلام قال لما مات رسول الله ارتد الناس إلا ثلاثة نبي عليه السلام وفات سوال طول مهاجر وأنصار طول أمهات المؤمنين طول أهل بيت ومرتد سوال يواجد دري كسان وفي رواية إلا 4 أو ببل رواية كتسلور نروي طول مرتد سوال أمهات بالحديث الصحيح قطعي الصدور الألفاظ المتوجهة دي سرة المنقول في كتب الإمامية ودي سرة وقربانه کړي ته اوس دلته له ما سره 1400 کاله مخکې بل دا اوس د امام صادق علیه السلام خبر دی ټول اغاګان او محدثین ملاین ورته وایي چې بالکل دا خبره صحیحه ده او صحیح حدیث ده او صحیح روایت ده چې ټول صحابه امهات المؤمنین مرتد شوي دي ول اسلام اوریدلی دي اوس کوېسچن مې دي کې دغه شو چې لکه ما خبره زه لږه خبره کمپلیټ کول غواړم که نه زه چې خبره کمپلیټ کم نه بیا به ستاسو پوینټ هم زه اورم زه بالکل ډیټیل سره مې ستاسو خبره اورېده ګوره کري صاحب د ستاسو چې کوم خپل علم دی هغه په اسلامي کې د بوکس باندې دی او دغه چې کوم اهل تشیع یو عالم دین کینی هغه په خپل بوکس باندې خپل تفصیلات او خپل ډیټیل خو چې هر څومره مقابله وکړو نظر خبره د اختلاف یو منټ پیر صاحب یو لږ موقع خوراکي نه صبر د تا مطلب دا ده سره امیر خان صاحب د تا مطلب دا ده چې قاری صاحب زله تاسو سره علمي بحث نه کوم د امام لایان به در سره وکړي کنه نه دا شنه شو کنه لکه چې ماته مقرره کې نه خبره چې پوره کم نه بالکل دستا خبره اورم ما دغه خبره وکړه چې ګوره اختلافات چې کم دي د موجود دي دواړو فقې کې عام اهل تشیع اهل سنت جن شیزانو باندې اختلافات لري همداسې اهل سنت چې کوم دی اهل تشیع دا وای دی الله بنده سر خلاص کړه قرآن کې رب درته وایي وای مهاجر او انصار مؤمنان دی رب درته وایي او د تا ملایان دي تا په اهل بیتو پسې مو بدروغ روایتونه تړل چې ټول مرتد شوي دي اوس که ته خپل کتاب قرآن کافر یې نه مولانا صاحب ګوره نه صدیق یو شه د کم کتاب تا سره اوس پلاس کې قرآن مجید دی باندې خو ټول په متفق یو کنه مو چې د دنیا ته راغلی مو انسانیت د پاره راغلی دا اوس متفق نه یې لما سره دا اوس متفق نه زه تا سره ګوره زه تا سره کمی خبرې کې متفق یم چې دا کم کتاب تا سره اوس پلاس باندې زه لږه خبرې ته راځم کاری صاحب یو منټ کاری صاحب زما کوېسچن دی دوه یا الله بنده یو پوینټ ته راځو ابو بکر او عمر او عثمان او عائشه او حفصه رضوان الله علیهم دا مؤمنان مسلمانان هو کنو بالکل مسلمانانو جنتیان دي کنه دي بالکل جنتیان دي
دغه د تا کتابونه محدثین چې وسوای زه اوس راځم کنه چې زه ته ماته څه کله لګ مقرر پرې دی نه زه کاری صاحب زه به خبره لګم دومره جواب راکړ چې د تا ملایان یا رښتیا وایي یا دروغ بیا تفصیل ورکړه پسې د تا ملایان دا رښتیا مغه طرف راځم ګوره ماته تمانه تاسو کو کاری صاحب چې ته د کم فکر سره ما درته وی چې زه ایکیو پروردگار منم چې د کم کتاب تا سره په لاس باندې دی نه کدا ټول کتابونه پرې دی راځي چې په دغه کتاب باندې راټول شو په قران باندې خون به ونی کی خو نه راټولېږي را سره دا اوس درته وایم چې ته وایې چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور ده د تا مور ده که نه ده بالکل د اخیری پیغمبر سونه شابس د تاسو لوی محدث علامه مجلسی په بحار الانوار کې ورته ویلي دی وایي دا منافقه او کافره وه ګوره زموږ که دغه کتابونه چې کم تا سره موجود دي که نه د دغو زیات کتابونه نن نه څو سوه کاله مخکې تاریخ دی او چې کم دا د تا مذهب وای دا د موږ ټول معتبر کتابونه او صحیح کتابونه دي ته اوس له کومه ځایه راغلی د امازون له ځنګله راغللې د کتابونه ته ما باندې منې نه کری صاحب زما ریکویسټ ټول ملایان د تا ټول محدثین و قربان ټول وایي دا د موږ کتابونه دي دا صحیح روایتونه دي او دا بالکل موږ منو کاری صاحب چې تاسو ماته لږه موقع پرېږدئ زه دا درته وایم چې ته به زما پوینټ اف ویو ګورې چې زه به کم کتاب منم زه خو قرآن مجید نه علاوه زه بل چې ته یې پخپله ولیکې هغه هم زه نه منم زه یو پروردګار کلام منم چې کم د پروردګار کتاب بس خلاصه سوه خبره خلاصه ته لاړ شه دلته چې څومره د باړه چنار شی دي ورته عایشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور داسې تا ته څه وایي تا ته خپله کافر درته وایي ګوره که ماته کافر وایي که نه بالکل ماته د کافر وایي خو زه دا وایم چې د امهات المؤمنین او اختلافاتو د پاره د صحابه کرامو چې کم توهین دی زه په دین نه هم اختلاف لرم سبا هم لرم د اهل بیتو اختلاف چې کم توهین دی هغه باندې هم اختلاف لرم امیر صاحب امیر خان صاحب ګوره د زړه سره لما سره دا کتاب ته دا د اهل بیت خبره کوي اهل بیت دا مسند امام احمد ابن حنبل ده څونه وړوکی ده کنه په دې کتاب کې زه د علي رضی الله عنه المنځ لرم زه د علي رضی الله عنه اودس لرم او زه 820 روایتونه په یو کتاب کې له امام علي علیه السلام نه لرم دې کتاب کې داسې سمسي دوی ته موږ وایو همدغه راسه د الله کتاب ته راسه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقي اهل بیت ته راسه اوس ته څلور کتابونه دي تا لوی معتبر کتابونه دي کافی من لا يحضر الفقيه الاستبصار تهذيب الاحکام دا دي تا څلور معتبر کتابونه دي پوهیږئ څو روایتونه پکې دي په دې څلور کتابونو کې څلوېښت زره روایتونه دي تا په دې کتابونو کې دي یو روایت په الله قسم کې د فاطمه زهرا رضی الله عنها پکې وي 440 زره روایتونه ای مسلمانانو 4000 هم نه دي 400 هم نه دي 10000 هم نه دي 20000 هم نه دي 440 زره او د تا معتبر کتابونه اصول اربعه د فاطمه زهرا رضی الله عنها یو روایت په الله قسم کې پکې وي زه په دغه یو کتاب کې لس روایتونه د فاطمه رضی الله عنها درته ښیم بیا ګوره د ما په کتابونو کې راځي عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها وایي وای نبی علیه السلام وویل چې فاطمه د جنت د ښځو سرداره ده څوک وایي عائشه رضی الله عنها وایي د ما په کتاب کې د فاطمه رضی الله عنها فضائل د جنت د ښځو سرداره څوک ده فاطمه الزهرا صلوات الله وسلامه علیها ده د عائشه ام المؤمنین وایي خو دغه ام المؤمنین عائشه ته د تا 500 محدثینو ورته کافره بلکې زانیه یې ورته ویلې ده العیاذ بالله کاری صاحب دیدی کې زما یو کوېشن دی د جنگ جمل او جنگ صفین په باره کې د ستاسو څه خیالات دي جنگ صفین جنگ جمل په دې اړه ما تفصیلي بحث کړی ټول مې درته د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه په انګلیسي او دا د چا منځو کاری صاحب دا جنگ د چا ګروپ منځو همدغه جنگ جمل
چا ترمنځ شوی ده. د کوېشن زما د تاسو نه څه د چا په منځ کې شوی دی؟ دا د تاسو تی ویل دي چې دا د عائشه رضی الله عنها د طلحه او د زبیر د علی رضی الله عنه په منځ کې شوی ده. دروغ درته ویلي ده. حقیقت څه دی؟ حقیقت په باره کې زه تپوس کول غواړم. په اړه باندې هغه ویډیو تفصیل زه دلته د ما د لمانځه وخت دا ډیره لویه تفصیلواره قصه. خیر د یو دوه ټکو کې جواب راکړي چېرې د دغو دوه ګروپو منځ خبره د علي رضی الله عنه خبره یا مازون اوس خبره دلته دا د زړه سره علي رضی الله عنه له جنگ جمل نه ورسته چې جنگ جمل تیر سول عائشه رضی الله عنها ته ام المؤمنین وای غیرتمن یې کعلي رضی الله عنه. حضرت علي رضی الله عنه کچیر عائشه ام المؤمنین مجرمه وای علي رضی الله عنه سزا ولې نه دور کړي. کچیر عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها ظالمه وای یا ګناه کړي وای یا بل علي رضی الله عنه دا دین بیا پټ کړل غیته سزا ور نه کړله نو بیا خو علي رضی الله عنه تر سوال لاندې راولي. ودی الله بندگانو علي رضی الله عنه خو عائشه ام المؤمنین ته پیسې ورکړلې خادمان یې ورکړلې حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران یې سره ملګری کړل وای ورسره ملګری سي دا د مدینه المنوره په طرف باندې تر د ورځې تر پای ورسره ملګری سي ویلېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته په عزت کې ولېږي پیسې یې ورکړلې خادمان یې ورکړلې سوارلی یې ورکړل په عزت سره مدینه ته ولېږل. کچيري دا مجرم وای کچيري دا ګناهګار وای او د شرعا سزا مقرره سوی وای علي رضی الله عنه ولی بیا په دین عمل نه کول. کچيري دا مجرم یي او علي رضی الله عنه سزا نه ورکړ نو بیا خو علي رضی الله عنه خیانت لدین سره کړی ده. او کچيري علي رضی الله عنه سزا نه ورکړي او عائشه رضی الله عنها په عزت رخصت کړي نو تاسو وسو کې حسابونه مو په سر اخیستلی دي. تاسو وسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت توهین کوي. تاسو وسو کې علي رضی الله عنه خپل نه کوي. علي رضی الله عنه ته ام المؤمنین وای علي رضی الله عنه په عزت سره مدینه ته لیږي او تاسو اوس بیا 12 کاله بعد راولار سوي یاسه عائشه رضی الله عنها دغه کړی دی عائشه رضی الله عنها هغه کړی دی. و قربان دي سم عقل لګ له عقل نه کار واخلي لګ د خپل عقل ته متوجي سي. علي رضی الله عنه 15 کاله خلافت وکړل لجنګ جمل نو ورسته دا خو تاسو به وایسي ولا جنگ جمل د جنگ په حالت کې څورته ونه ویل لدې جنگ جمل نو ورسته علي رضی الله عنه خلیفہ ول دغه خلقو ته سزا ولي ورنکړه خو مجرم نو علي رضی الله عنه معلومه خبره وسیدا دی جنگ لما سره نو دا دی هغه خوارجو دا دی هغه يهودي د عبد الله ابن سبا يهودي سي اول شی او اول دي شی او تادو کې خود دا هغه فساد د مسلمانانو په منځ کې جوړ کړی چې مسلمانانو په منځ کې جګړه وسول. و قربان دي سم لږ ګوري کله وخت کې یو اعتراض لري یا کومه خبره کوي لږ وروسته وړاندې ګوري تاسو خپل یو ځای کې په صحابه او اعتراض کوي په بل ځای کې اهل بیت تر سوال لاندې راولي په بل ځای کې اهل بیت تر سوال لاندې راولي. خا زه به اوس یو بله خبره درته وکړم د تاسو ټول کتابونه ټول شیمو دا ایمان او عقیده لري چې عائشه رضی الله عنها مجرمه او ظالمه و د علي رضی الله عنه په خلاف راوتلی و د تاسو په الله قسم وي مبارک شپه د اختیا بوای آیا دی وی ظالمي دی وی مجرمي یا دی وی منافق العیاذ بالله په فتوا ورکول ښه کار ده که غلط کار ده؟ غلط کار ده. امام صادق علیه السلام د تا په تهذیب الاحکام کې د عائشه رضی الله عنها په فتوا به خلکو ته فتوا ورکول آیا امام صادق علیه السلام غلط کار کړی؟ دی په باره کې ستاسو خیال دی که کاری صاحب څه غلط دی یا صحیح دی لکه د ستا پوینټ اف ویو څه دی باندې؟ عائشه رضی الله عنها ته پوهیږي د امام صادق علیه السلام په خواخو کې راځي یعنی د ابو بکر رضی الله عنه په نسل کې راځي امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام پلار څوک د امام باقر علیه السلام ده. د امام صادق علیه السلام مور څوک د ام فروه ده. ام فروه ته پیږي د چا لور ده؟ د قاسم لور ده. قاسم د محمد لور زوی ده. محمد د ابو بکر زوی ده. میز په خپل منځ کې رشتہ داری ده. رشتہ داریان دي که نور پیسې درته وخیم رشتہ داریان لاسه کوي انده خبره زه کوم غاری صاحب انده خبره زه کوم چې د دوی په خپل منځ کې رشتہ داریان دي دوره ښه تعلقات نه د مو په خپل منځ کې تعلقات جوړولو لپاره څه اقدامات کوو مینه محبت به څنګه جوړو؟ امیر خان د اخیری خبره ته کوم د زړه سره ځل منځ د نظم ک بیا ورسته راغلم ان شاء الله لایفولو بیا ان شاء الله ډیر خبرې در سره کوو. ګوره موږ هم دغه درته وایو چې الله کتاب تراسه اوس ګوره
موږ اهل بیت منو الحمدلله. امام علي رضی الله عنه د موږ څلورم خلیفه د جنتی انسان د مسلمانانو رهبر او امیر د جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي. اوس که موږ چیرې خدای مکړه اهل بیت نه منلای د تاسو شکایت په حق باندې اوس ولا تاسو اهل بیت نه منئ. صحابه خو ته نه را سره منئ، امهات المؤمنین ته نه را سره منئ، د هغو تکفیر تا کړی دی، د هغو توهین تا کړی. اهل بیت زه څه درته اهل بیت موږ په 5 وخت لمانځه کې در باندې وایو. دا 11 امامان ان تر امام احادی حسن العسکری علیه السلام پوری دا ټول د اهل بیتو د اهل سنت والجماعت فقها او په علما او کې راځي. هغه درې خو صحابه دي علی رضی الله عنه حسن حسین د موږ د سترګو تور دي، د موږ د ځانونو د لدوینه قربان وي. فاطمه الزهرا رضی الله عنها د جنت د ښځو سردار. مو خو تاسو سره د تاسو د مقدساتو سی تاسو دعوه کوي په خلو وایاسه چې موږ اهل بیت منو. د مخکې چیلنج درکړل تر قیامت پورې درته چیلنج ده. د دنیا په شرق او غرب کې یو عالم د اهل سنت راوخیست د اهل بیت او توهین کړی وي. زه به تا ته په زرګونو مشکل خو تا جوړ کړی ده، ما خو نه ده جوړ کړی. مشکل خو ته کوي چې لمانځنه وروسته په صحابه و لعنت وایي، په امام باړو کې د لعنت ور باندې ویل کېږي، په کتابونو کې د لعنت ور باندې څه شی دی را اخلي په هغې کې د تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه دا نفرت کم ځای نه شروع شوی دی؟ مطلب لکه د کم لان تان کوي یا څه کوي که نه، دا نفرت بنیاد څه دی؟ خلاصه درته وایم، کله چې عمر رضی الله په زمانه کې دغه زیات سول، فتوحات زیات سول. ایران د چا په زمانه کې فتح شوی ده؟ یو عمر د دویم خلیفه. ایران کې څوک مجوسیان ول، کله فارس مجوس ول. دا مجوسیان چې کله تباه سول، برباد سول، د اسلام بیرغ الته را جوړن سول، جنډه بلنده سو د توحید د لا اله الا الله محمد رسول الله. د اسلام فتوحات نورم پسې زیاتېدل. دا وسی افغانستان او پاکستان د خراسان دغه منطقه د تم د اسلام مبارک دین تر هلمند پورې را رسیدلی. بیا نور کابل او دغه منطقو ته او پیښور ته د عثمان ابن عفان رضی الله په زمانه کې را ورسیدل. په دغه وخت کې د عمر رضی الله په زمانه کې چې کله مجوس او يهود او نصارا او رومیان نصارا ول روم خلق چې صحابه ور سره جنگیدلی ول، دا عراق او دا سوریه او لبنان دا له روم سره ول، بیت المقدس له چا سره ول، له يهودو سره ول. دا ټول فتح کړل. ان تر مجوسو چې خبره ور سره وس مجوسو يهودو نصارا او په ګډه سره باندې پلان جوړ کړل چې موږ څنګه د اسلام مخه ونیسو. دا ما په تفصیل سره دا خبرې درته کړې دي په نورو ویډیوګانو کې. اوس وخت بیخي نا وخت ده. د زړه سره په دغه وخت کې دغه درې مذهبونه راولاړ شول. درې يهود، نصارا، مجوس. دا درې سره رب مسر لړ کړه جانان رب جل وعلا دې مبارک شپه برکت باندې پرېس کې برکت درکړل. تنا وخت دلته دغه شور سره وګسیا يهود، نصارا، مجوس دغه درې سره پلان جوړ کړل. د څه شي لپاره؟ د دې لپاره چې د اسلام مخه ونیسي. او هغه اوس اوله سره عمر رضی الله په شهادت ورسول. دا ورسول هم دې مجوس پیروز ملعون. عمر جانا مننه بارک الله فيك ربي سر لوړی کړه. د عمر رضی الله عنه شهادت د چاله لاس وسو د مجوسی لا دی ایرانی مجوسی د پیروز په نامه باندې چې په ابو لؤلؤ المجوسی مشهور ده. او متاسفانه زدي تا یو نفرت درته وخیم ته اوس ماته دومره خو کېږي په ټوله دنیا کې. اے مسلمانانو، یو لسمه مسلمانان یاست که اهل سنت له اهل بیت سره دښمنی درلودلای نو موږ به د حسین علیه السلام په قاتلینو باندې زیارتونه جوړ کړي ول، موږ به د علي رضی الله په قاتل باندې زیارت جوړ کړی وو. خو متاسفانه تاسو د دغه مجوسی ابو لؤلؤ المجوسی په قبر باندې په نامنهاده زیارت مو په ایران کې ور باندې جوړ کړی. مسلمانانو جوړ کړی ده که نه ده جوړ کړی؟ کله جوړ کړی خرڅ تا جوړ کړی ده. په ایران کې د عمر رضی الله عنه په قاتل باندې زیارت جوړ کړی ده، په ابو لؤلؤ المجوسی باندې. نو بیا چې عمر رضی الله شهید کړل، بیا د دې ترڅنګ وروسته یو عثمان رضی الله په خلاف باندې چا پروپاګاندا را جوړ کړل د اسلام د مخنیوي لپاره، د اسلام د دوه ټوټې کېدلو لپاره. والله بالله ثم الله امیر خان صاحب د زړه سره په ما ګران یې، زړه درته قدر او احترام درته لرم، الله دې وکړي چې نوره پلټنه مو وکړې. والله اسلامی امت کې کشایان نه وای دومره به ذلیله نه وو. دا اسلامی امت چې ذلیله کړی د دې خلکو ذلیله کړی. یو عثمان ابن عفان رضی الله په زمانه کې وروسته چې کله دا خلق را پیدا سول، دا چا را پیدا کړل د صحابه په خلاف.
دا عبد الله ابن سبا يهودي د یمن یو يهودي ول د عثمان ابن عفان په خلاف خلق راپورته کړل ډله یې جوړه کړل د خوارجو اما غوث عثمان ابن عفان په شهادت ورسول دغه خلقو څه عقیده درلودله دغه خلقو دغه عقیده په خدای قسم جوړ کړل دا کوم سنن شی لري د امامات د عصمات د وصيه د علم الغیب دغه يهودي د عقیده جوړ کړي چې نبی عليه السلام نو وروسته حقدار د امامت او د خلافت علی رضی الله عنه د دې په محبت کې ځان پټ کړل تر څو د مسلمانانو په منځ کې دښمنی جوړ کړل اختلاف جوړ کړل اما هم دغه خلقو له لاسه په شهادت باندې ورسېدل دا مې خلاصه درته وي چې دا خلق دي دغه لپاره پیدا شوي چې اسلام ور باندې ذلیل کړي اسلام ور باندې تباہ کړي اسلام ور باندې کمزوري کړي او سیکاله دغه خلق پیدا سول د دولت الفاطمیون او ست په عراق کې تاریخ وګوري د بهائیونو تاریخ ته وګوري لدین نورس مسلمانان د زوال په خوا باندې روان او تباسي وي د دې خلق حکومتونه چې جوړ شوي نور مسلمانان ذلیل شوي دي الله دې وکړي چې په دې باندې سر خلاص کړي دوستانو زه ځم نو د موږ د اخیری د تهجد منظم د زبالتم دعاګانې درته کوم دا یو لسو مسلمانان یې سره ټولو موهیله ده ډیر د لایف در سره نشر کړي کری صاحب زبو واپس راځم خو خبره به پدې کو چې د اتفاق به څنګه راځي ان شاء الله یا الله کتاب را سره ومنه قرآن را سره ومنه صحابه او حقیقي معنا را سره ومنه د موږ د زړه سری خلاص بس تاسو واپس راشي ان شاء الله دی باندې په ډیسکشن کوو مننه ډیر قدرمن سی بیا چې کله قاری صاحب راغی به دراوچت کو